اقدام یا عمل وکړئ. موږ ډېری د بریا په خوبونو کې پراته یو او هسې وخت تېروو. د همدغو خوبونو په حقیقت بدلولو لپاره هیڅ اقدام یا عمل نه کوو. همدا ده چې تل په نن سبا کې پاتې یو او هیڅکله خپلو موخو ته نشو رسېدلی. موږ باید په دوامداره ډول عمل وکړو تر څو خپلو هدفو ته ورسېږو. هدف بغیر له پلان او عمل کولو څخه صرف او صرف یو ارزو ده. که چېرته عمل ونه کړو همدا ارزو به تر عمره صرف ارزو پاتې شي، هیڅ به په لاس را نه شي. د بدلون او هدف لاسته راوړلو لپاره شوق او زغم ته اړتیا ده. ډېر کار کولو ته باید چمتووالی ونیسو. ښایي کوم کار چې همدانه کوو دومره زړه راښکونکی او یا په زړه پورې نه وي، بې خونده او زړه توری وي. خو که چېرته زغم ولرو، دوام ورکړو، اوږه ورکړو، حتما به یوه ورځ د همدې کارو بدله کوو. ته هیڅ نه پوهېږې چې د خپلو کړنو او عملونو به څه ډول نتیجه ترلاسه کړې. خو که چېرته ته هیڅ ډول عمل نه کوې ته به هیڅ نتیجه هم ترلاسه نه کړې، ځکه هر ماهر او مسلکي کس په اقدام کولو او یا عمل کولو خپلو هدفو ته رسېدلی، نه یوازې په خوبو باندې. همدا اوس عمل وکړه، شاید بیا هیڅ وخت ونه لرو. اقدام او یا عمل کول د کامیابي لپاره کلي ده، ځکه کامیابي د اقدام یا عمل کولو سره مینه لري.